نو مرد اعلان کوي انا الموت الذي افرق بین الاحبه یاران به جدا کوم یاران او بیا یو اعلان دا کوي انا الموت الذي افرق بين الزوج وزوجتي خدای د خاوند نه جدا کوم خاوند د خدای نه جدا کوم به خدای ډیر چغي وکي ډیر ګلی وکي ډیر فریادونه وکي خاوند دی به ناراضي وانا الموت الذي اخرب البلد والقصور واذا اغمرګ ما چې کله عمرانو ما بنگلم پریدي بنگله عمراني خلکو دا پلان کې پلازا وا او دا پلان کې کورو دا پلان کې کوټای وا چې لګغټه شي کې به کوټای وای ښا کوټای دورانو وانا الموت الذي اعمر القبور قبرنا آبادهم کورانوم پلازا ورانوم خانی ملا شابادوم دا د مر اعلان دی او زه هغه مرګ ما هغه مرګ اطلب المشيده مضبوطه بنگله ده او مضبوطه کې کوټای ده خو هغه کې چې کوم سړی زما پاګه څه وردل پردم بیان رحمت اخلا دا یو بچاو هغه پسیل باندې تلو نو پاګه کې سورلې اوخه خار او اس داس ورلی و گاڑی ماډی نو نو ټول سوالې لرا وسلې یو سوالې کې خو خپل جامې به لراله جامې به نه خو خېدلې به یو جوړه خو خاصله اسباني سور روان دي یو دې د پاغلې پوری وځي یو کمزور جامو والا بیکاره جامې بیکاره پیزار دي هغه راغی دا اصلي واګو نه ونی اباړیګاړ ته وایي څه کې بے ادبی کې او بے ادبی پریدا بچا ته میکار دي بچا وای راته وی وایا وای وې مې د نه سر راکته کا پټه خبره درادو په وخت ته کومه یسال راکته کو ویل څوک ویل زه اسرائیل ما او اسرائیل سره راتلو ښا ساده براتو په دروازه کې ته ولید نو ویل څه کې ویل وخت پورا دی ویل مالک پریدا زبل عشم کورتا بچو تم نصیحت وکما پیسې دي خزانه دي د الله رضا کار دا وکما غوښ مقانش یو سکند هم نشته یو سکند کتاب ویل کی د اس په شامل تساواخ سلا او د سیرا پریوت لکه لرګي چې راغورځي یې سیرا گزار مخکلا یو فقیرو اجدو هغه ورغه څنګه غلې ویل بس افتراق دی جداواله دی نو هغه بس دا خو زه په تاسو ګرځیدل مې ته بکله راځي زه خدا وخت ما د خدای نه ګوتو مرګ الموت تحفه المؤمن دا د مسلمان لپاره تحفه ده دا الله د ملاقات ذریعہ ده نو ویلې تعالی زمولت درکو من ملتونه زنه غواړم ول دا یو خبره وکړه مرګ په څه کې غواړي کله غواړي هغه ول وسه غواړي یا په کوم شکل کې غواړي ویل زما یو دوه رکعات زما او داس وکم یو دوه رکعات مونږ وکما په سجده کې زمانہ ما روح واخلا هغه چاله وکړو او داس وکړو په نفل ودیدو په سجده کې پری وته نبی ته الله روح واخ دیونه په سجده کې واخیسته چې غریب دی او بل چې بدمعشو دا غنه په څه کې واخیسته د اس بشابه دا کتابونه لیکي الله نبی دې کې ناستو فقط باندې سره تیر شو دا الله نبی ما تقول في حق هذا الرجل دا يطلب دي لار باندې لار دا څوک دی ول دا الله رسول هو رجل من اشراف المسلمين ومسلمانانو کې مالدار سره دی څومره مالدار ان خطب اينكها وان شفع يشفع وان قال ان يسمع ول دا سفارش کوي خلک سفارش مني او چاته وي د لور په نکاره کا خلک ور کوي وان قال يسمع او چاته خبره کوي خلک خبرې تم وګ دي ثم مر رجل اخر به بصرته وما تقول في حق هذا الرجل دا دویم ثلاثه مثال دی هو رجلنا من فقراء المسلمين غريب سلاده ان شفع الا يشفع وان قال الا يسمع وان خطب الا ينتهى سفارش چاته وکي سفارش څوک نه مني که په چا جرګه وکي چې د لور دې زما دي دراکا نه وي ته ما برابر نه ایا بل څه وای دا په خبر کې د کور نشته دا مرسته ده په خبر کې د کور نشته
یا د پېښور کې کور نشته یا غریب وان قال الله يسمع او چاته خبره وکړي که نه نو وایي تم د خبرو شولې دا خبرې وایي تا هم زده کړلې او ګوره یاد لره ښه غټ بېوقوفه دا مالدار دی ښه عقل نه بیخي خالي ومن قضاء الله وحكمه بؤس اللبيب وطيب العيش الأحمق لكن من رزق الهجا حرم الغنى دا الله فیصله ده یا به عقل درکوي او یا به مال درکوي دا دواړه کلاهما ضدین یفترقان ان یتفرقا نو د الله نبی ته وایي دا مخکې سړی چې تېر شو دا غونډه دنیا چې ډکه شي که نه دا غونډه دنیا ده نه دا قیمت نه لري قیمت به هله چې دین در پکې نو ځکه کله به چې حضرت علی رضی الله مقبرې ته لاړ مقبرې ته نو هغه ویل السلام علیکم یا اهل القبور اموالکم قسمت مال دې تقسیم شي بابا چې مړ شي که نه کله ځینې وخت د پلار څه زیاتي څه نیولي که نه او دا یو دې لښوي که نه هغه دپاره نیولي نو دا نور وایي بابا په خدای ملک بیا به درسه ګورو چې دا جا ختم منځه ختمه شي دا مړ شي بیا به درسه ګورو نو حضرت علی فرمایي اموالکم قسمت ای د مقبرې والا مال دې تقسیم شو ودورکم سکنت په کور کې بل څوک اوسېږي ستا کور نه دی بل څوک اوسېږي وازواجکم نکحت او ښځې د بل چا سره نکاح وکړله ښځه هم دې نه لاړه او مال هم دې نه لاړې او کور هم دې نه لاړې دې وجې نه کتابونه لیکي دا الله نبی اسرائیل ته وویل اسرائیله ته چې دا کله د سړي نه روح اخلي څه جواب ورلېږي خو سمداس پسې ورځي وایي زه جواب ورلېږم ډېر جوابونه ورلېږم څه ویل کله د سړي نظر ختم شي دا زما ستا دی لکه نظر دې ختم شو په ځان ګوتې ووه کله د سړي غاښونه وغورځېږي اسرائیل وایي څه جواب ور ولېږم ګوره غاښ دې وغورځېده بوډا کېږي کله د سړي دا ملا راټیټه شي ملا وایي چې لکه بل خبر راغی ملا دې راټیټه شوله او کله بل خبر راشي غوږونه یې کار پرېږدي غوږونه خبرې نه اوري او کله بل خبر راشي سترګې کار پرېږدي او کله وایي دا ګونډې مه خوږېږي او کله یو خبر بل راشي چې په سر یا په ګیره کې سپین ولګېږي وایي استاد دې له ډېر راله نو اسرائیل علیه السلام وایي دا الله نبي دې سړي له ډېر استادي ورله خو ده به نه منله ډېر استادي ورله منلو ته تیار نه سر یې سپین شو غاښ یې وغورځېدل ګونډو یې کار پرېښود دماغ یې کار پرېښود غوږونه یې کار پرېښود د سترګو نظر یې ختم شو ملا یې راټیټه شوله اوس هم ظالم دی لارې تنګوي ښه اوس هم غټ ظالم دی یا لارې تنګوي او یا که ښځه داسې لاړه شي که سړی داسې لاړ شي پیسې اوسدي پتیږه دي او ګاډی پیدا کړی دی اوس هم خوله ورانه ده انقلاب پرې راغی خو خولې اوس هم رانه ده دا په موږ او تاسو دا باران نه کېږي اصل وجه دا ده ښه ټول پردۍ خبرې کوو قرآن والا تلاوت وکړه ذکر وکړه په خپل کور کې کښېنه څوک به دې خواله راشي او پیالې کاوه او په ډبو باندې کښېنې مړه په ډبو باندې ناستې په خاورو کې برای کرم دا زندګي بدله کوي 2022 کې خلک کم ځای ته ورسېده او اوس هم په ډبو کې کښېنئ نو وایي کله چې دا سړی مړ شي نو څه ورسره کېږي دا د مال هغه تقسیم شي مال چې دی هغه ورثو ته میلاو شي روح اسرائیل ویسي اسرائیل کار چې دی وړي روح اسرائیل مال تقسیم شو او دا غوښه دا به چنجي وخوري او ډوکی چې دی دا به ځمکه وخوري او نیکي لمونځ او روژه دا چې چا سره ظلم کړی و هغه به یې نه واخلي نیکي هم دې نه لاړه مال هم دې نه لاړې او ډوکی هم دې تباه شو غوښه هم دې تباه شوله پیسې هم دې نه لاړې تباه او برباد نو مرد دپاره تیاری پکار دی او د مرد نه مخکې په تیاری پکار دی او په دې ځوانۍ کې پکار دی چې بوډا شولې بیا خو یو روپۍ جومات ته نه ورکوې بیا خو جب ګوتې اخري لږون پرې ګورې بیا خو درې نه کېږي نو په ځوانۍ کې موږ څه وکړو درب سره روغه وکړو ځکه کتابونه لیکي اسرائیل علیه السلام چې کله راشي او دې سړي نه روح اخلي په دې دروازه کې ودرېږي په دروازه کې کله چې روح واخلي دا د کور والا جال دا الله نبی فرمایي من حلقا وسلقا وضرب الخدود وشق الجيوب چا افتشو کول مخه په څپېړه وو ګریوان یې شریکو
الله نبی فرمایي فلیس منا دا زما امت کې نه دي دا ښځه دا سړی زما د امت نه بهر دا د الله فیصله ده مري به چې کله دې روح واخلي او روح څنګه اخلي نیک بنده چې پاک مسلمان نو هغه ته ګلونه او باغچې کاره شي ورته وایي دا دې دی ورځي به روح دې راکاږي او ګناهګار مجرم فاسق بېدینه هغه ته جهنم کاره شي وایي دا دې دی وایي دې له به ورځي نو به هر حال چې کله دې روح واخلي دا خلک جاړي خور هم جاړي مور هم جاړي اسرائیل ته څه وایي والله ما نقصت من عمره ما عمر كان كان ندي ولا من رزقه رزق ما ندي ولا اذهبت بماله او نمي ولا مال ولا دي نمي ولا رزق ولا دي او تاسو دا کوم خبرې کوي او چغې کوي په ما پسې کوم خبرې کوي فاني مامور دا الله طرف ته ما ته حکم شوی دی زما دا الله حکم ژوندی کوم او په دې مړي پسې خبرې کوي فانه مقهور دا مجبوره دی مجبوره او په الله پسې خبرې کوي ها دا څه دی جرم دی او دې ته نو برکر مرګ برازي دا الله نبی فرمایي د مرګ له تیاری وکړي پتی شي د دنیا چې د آخرت لپاره تیاری دي دلته تیاری کیږي الته به تیاری کیږي نن میدان د عمل دی والغدن او سبا یوم الحساب الته به حساب الته عمل نشته او کته د بچو په تمه چې بچی ما مال راځي مقبره لا ما ته به دعاګانې کوي دا ټیم د خوګه وباسه هغه وسګار نه لتا تا پرې دې مې رواج مې کې نیولې دي مې رواج مې ګناه نشته دی ښا چا ته مې رواج نه کوي کنه روزي نسی منځنم کوي د الله دې دربار دې ما قبلي کې دې به قبول شي دا خبر په خلکو باندې لګي مې رواج مې کړی صدا روزه دې تیر کړه مونږ دې وکړو روزي دې وکړو او روزي دې ونی ولي هندوستان خدای ناراضه نه اجر کې راه نه اجر کې راه مثال جنت نخدا هي ولا خاسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين هندوستان خدای ناراضه مونږ نه قبليږي پردیس مکه رسال نو کاغه وې تی خراز ما ته اجازه شته او په جبر دی نیولې په ظلم باندې په جبر او هغه تم خوري په وړون خوري په مال خوري او به خدای پاک باران نه باندې وږي باران به وشو د لړمان یا د ماران خلدي دادا په علماء په پرتی وي یو خبيث بل ذکريو ول ملام دی وغه مجموعات دی وغه ما دا مسلمان دی ته حضور تاریخ د کافر وګوره پیغمبر اسلام چې کله طائف تلاړې او درې کسان له دعوت لورلې هغه وس ظلم دیته وکړو چې کله راغې دربیا باغ او ربیا زامن دغه باغ ال تدابیر سره عادت یو نوکرو د الله نبی خفاسته کې ناسو پکې په اینو باندې سری دي او دربیا زامن هغه ظالمان بدترین ظالمان چې د الله نبی دشمنانو هغه خپل نوکر دی ویلي ویل یا څنګه دې کې غناسه دي ګمګوري ولې څه ګمګوري کو پاربا چې دعوت نه راوپس شو ظالمان بدترین درجه ظالمان ابو ته نه ته په علماء په خبره کومه خو زه یو کار کوم زه مدرسه جوړوم زه جماعت جوړوم زه تبلیغ کوم زه حج کوم مدرسه جوړه خانقاه لس پیری جوړه شوی دا لس بنابیت رب العشر عرش عشر په خصومو لس پیری خانقاه ورانه شوی دا لس پیری جوړه شوی خانقاه دا خانقاه ابو جهل جوړه کړی دا ابو لهب جوړه کړی دا ته په جناری کې جمعه جوړه ابو لهب په مکه کې بیت الله جوړ کړی ته شو هغه شو که په جمعه باندې شي کنه هغه بیت الله جوړ کړی هغه په بربند تواب کول هغه باندې له وبور کولی واغه یو خبره وا د بیت الله سره مینا وا او د نبی سره مینا نه ساده جمعه سره مینا شته د مدرسې سره شته د مدرسې ولا د جمعه ولا ساده دشمن دي دا ناقصه مینا ده دا یاد لره دا مینا د مدرسې د تبلیغ د جهاد د تصوف مینا د اشراق مینا د صدقو مینا چې دا مینا د پوره کړی نه او عالم د دشمن دی د مدرسې سره لګي نو دا مینا ستانه مخکي څول د سوکاله د ابو لهب ما او کله چې د الله نبی دنیا ته راغی ابو لهب وینځه آزاد کړه و زما وراره شوی دی وینځه آزاد کړه و زما وراره شوی دی دونه په خوشاله په چون کې دین پکې نه
د الله د نبی دشمن وو نو که په پیسو باندې وې تی په چناري کې په جماعت باندې لګې ستانه 1400 کاله مخکې ابو جهل ابو لهب په خانه کعبه کې روپۍ لګولې وې په کار درې کې غم سړی شي کړه نو د جماعت پر په باندې په مدرسو باندې نه کېږي څو پرې نه کې د نبی دغه کتابونه نه کې د مذهب علماء الامه ارحم بالامه من ابائهم وامهاتهم د پلار نه د مور نه د الف باندې عالم ډیر مهربانه دی ولی انهم يحفظونه من نار الدنيا مور پلار د دور د دنیا نه ساتي وهم يحفظونه النار الاخره او عالم د جهنم دور نه ساتي ځکه کشف الباری لیکلي کشف الباری عالم وسو درجه د بزر نه غواړي عالم وسو درجه د بزر نه غواړي دا الله نبی را یو صحابي راغی دا الله نبی بنی اسرائیل کې دوه سړي یو سړی واما احدهما ايوب تسيو يقوم الليل ويصوم النهار ايوب د ورځې روزي نیولې د شپې عبادت کوي واما الاخر فاذا صلى المكتوبه ثم قعد فيعلم الناس الخير يوم فرض منذ کو لكن نو به خلق ته قران خو ده فايهما افضل یو د ورځې روزي نيسي هر ورځ د شپې ټول عبادت کوي دا به چې کله فرض منذ کې خلق ته قران کوي کم یو بهتر دی دا الله نبی فرمایي هغه سره اذا صلى المكتوبه ثم يجلس فيعلم الناس الخير د مانځنه وروسته د فرمانځنه خلق ته مونږ کوي او هغه سره علل الذي هغه کس يقوم الليل ويصوم النهار د ورځې روزه او د شپې عبادت کوي دا غنه د څه بهتر دی کفضلی علی ادناکم دا الله نبی وي ځکه چې تاسو کې د یو ادنا درجه صحابینه زغوره نو برای کرم دا چې هغه ته خبره ورسېدله ها نو دا کما په کم نظر او سوچ باندې چې تاسو دا کشران دي برای کرم دا د کفر خبرې دي ځکه کتابونه کې سار بسله مسلمانې مازیګر به کافر او یو دا امنت بالله لګیا دا کما دا ایمان لګنه نه کوي امنت بالله مې وای کتابونه خدای کې وای دا نکام کله کله دغه کوي ژوند کوي دا نکاح ته ټول لري کاندل کې یو در کاندل کې ها چې د کوپر خبره دی وکړه ګری ته کاندل وکړه جمعه ته دی وکړه یو فتاوی لیکلي دي یو سړی د دې واده چاته چې دا واده وکړه شریعت برابر ول پری د شریعت پلان عمل دی چاته چې دا بابا خاصه خو د شریعت برابر ویل ما پری د شریعت موږ څنګه خو موږ وجمې دوه یو جمعه د دوه جمعې د درې جمعې د خدای خاطر کې دا نه په قران کې شته نه په انجیل کې شته نه په زبور کې شته په یو کتاب کې مسماني نشته یو وجمې وجمې کوم یې نه راوړل او دا یتین دی دا تل وختي دا اوس خلک به هم خوشو په خو به دوه سپاری ویل دا دوه سپاری به روغ به ته مال دوه سپاری وای زما د روغ شال مخ صحیح به غلط دی نو تحضر کو مستافلات د بخلو دې په کې نشته په ما باندې په زور په سپارو باندې باقي ایوه مسله بلدا چې په مړی پسې ختم کې او ډوډۍ په خوري نو دا ناروا ده ډوډۍ په خوري او سبق هم په یا په سبق یا ډوډۍ په مخرا یا چې ډوډۍ په خوري او دوه سپاره په بزور و ناروا دي وکړه دا ثواب نه مړی ته پیدا رسېږي د قرآن نیتا ته رسېږي نو برکر دا چې ختم کوي د علماء نه تاسو کوي او بس ما په مسله کې شکی نو مسله نه چالي دی خو کې بچا نه تاسو کوي نو هغه سړی ته ویلي زوی له واده کې د شریعت برابرې وکا پلار دې مل د شریعت برابرې حقا او په سره چې په شریعت یو کومه مړه پری د شریعت فتاوی لیکلي دي د بعض علما مذهب دار سره کافر نو برکارم قرآن د برکات کتاب دی د خیر کتاب دی ها قرآن د عقیدې کتاب دی قرآن د ایمان کتاب دی او الله چې اول نبی دنیا ته را لېږلی دی دا یو خبره کوم اول نبی آدم علیه السلام راغلی بعض خلک اعتراض کوي اول چې الله آدم علیه السلام دنیا ته راولېږه نو الله په قرآن کې نه دی ویلي چې انی جاعل فی الارض مبلغا دنیا ته مې درولېږه او تبلیغي دی انی جاعل فی الارض عالما درولې مې عالم دی او انی جاعل فی الارض تجارا ټماټر به خرڅوي آدم علیه السلام نه ټماټر ولا راغلی نه سودا راغلی دی نه تبلیغي او نه مولاو قرآن کې الله فرمایي الله رسول دی مولاو خو رسول دی الله انی جاعل فی الارض خلیفہ آدم می دنیا ته درېږلی دا به بادشاهي دا باندې سره نه شاخې تاخذوي دا په قرآن نه پیږي ها نو اول دنیا ته چې څوک راغلی آدم علیه السلام دا ځمکه د الله تاسو ګورئ چې څوک یو کارخانه جوړه کړي فکري نو قانون پکې چای د کارخانه ولا قانون نه کنه نو ځمکه د الله مخلوق د الله او کتاب پکې د اوباما تاسو خبره ده ارڅ د الله دی او قانون پکې چای د ځمکه د الله د نو قانون پکې چای